سلام، ستړی مشې. وعلیکم سلام، خیر اوسې. ته نن خاموشه غوندې یې، خیر خو دی؟ زه کله خوشحال یم. نه خو بیا هم نن بیخي بل ډول ښکاري. څه خبره خو شته ووایه. وشته ووایم؟ خو ووایه څه خبره ده؟ زه فکر کوم لکه چې تا ویلم. دا څه وایې؟ ولې دې دا خبره وکړه؟ ځکه چې حقیقت دی. خو ولې غلطي څه ده؟ زما څه غلطي ده؟ نه 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 نه، ستا غلطي نه ده. ښه بیا څه دې ووایه. خبره زما د غربت ده، خبره د بېوسۍ ده، خبره دا د بېنرخه ولور دی، خبره د پښتو د بدو رواجونو دی. شکر خدایه، ما ویل که له ما غلطي شوې ده. خیر دی، خدای به چاره جوړه کړي. ته ولې بې صبري کوې؟ له خدایه جارم، تا پسې ورځ تر بلې جرګې ډېرېږي او زه بېوسه د خپلې بیمارې مور د ناروغۍ پیسې نه لرم، نو ستا ته لکه ولور به له کومه کړم؟ خیر دی، خیر، خدای مهربانه دی. ښه یوه چاره شته. څه دې ووایه هله. خبره داسې ده، ته دې په مور ټینګار وکړه، ورته ووایه حق لرم په خپله خوښه ژوند وکړم، په خپله خوښه انتخاب وکړم. نه 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 نه، ما به وژنې دا خبره د پښتنو ملت کې. سبحان الله، دا ته څه وایې؟ اوف، بیا نو زه څه وکړم؟ ته ووایه، کومه بله لارې شته؟ زه څه ووایم؟ صبر ولره، خدای به څه چاره جوړه کړي. له خدایه جار شم، زه لاړم، کوشش کوم څه چاره جوړه کړم. صبر، په ځان دې پام کوه. پام د څه لپاره وکړم؟ ولې وکړم؟ خیر دی، جولۍ درته نیسم، په ځان دې څه ونه کړي. سمه ده، لاړم.